الله الرحمن الرحیم. ننني درس کې به موږ دا وایو چې څنګه کولی شو خپل غږ خوږ او خوندور راولو. که چیرې مثلا تاسې غږ خراب یو غواړئ دا ښایسته راولئ کمپیوټر له لارې، نو زه یې طریقه درښیم په اډاپټیشن کې. مثلا دغه زمزمه کړې ده دا چې څه نه وایمه غلی یمه ستړی یمه وخت له ګریوانه رانیولی یمه ستړی یمه. زه غواړم دا داسې غږ خوندور کړمه. ګورې دا څومره خراب ده. څه نه نو د دې لپاره تاسې سافټویر ته ضرورت لرئ. اډاپټیشن کې به هغه انسټالوئ. سیټون په نوم ده. که غواړئ هغه سافټویر تاسو ته هم درولېږمه، نو دې شمېرې ته تاسې مسیج وکړئ، زه به حتما درلېږم. 040 د ټلګرام شمېره ده. په دې شمېره باندې زما ټلګرام ده، دې ته مسیج وکړئ، زه به یې درلېږم انشاءالله. ګورئ هغسې کله تاسې انسټال که نو دلته به وي ایس ټي یا وي ایس 3 دغه دواړو کې به راځي د پیج شفټ په نوم. نو دلته به راسئ انترس آډیو ټکنالوژیز ته وټوټون ته. ګورئ اوس دلته به تاسې ته دې سیستم جوړوي. دا شاید دا رقم وي، تاسې شاید دا رقم وي. نو دا چې څه نه وایه ګوره خراب دا چې څه هغه مخکیني نه خراب سو. نو تاسې کوشش وکړئ دغه جوړ کې دغه اف سی دغه جوړ کې دا تغییر و تبدیل کوي، کروماتیک دغه تغییر و تبدیل کوي، او دا جوینه او دا به سټ میجر کوي یا سټ مینر پروا نه کوي. ګورئ او دا به حتما صفر کوئ، که صفر هم نه خراب ده. بیا دا چې څه نه وایمه ګورئ زه تاسو ته وړوکی کوم. څه نه وایمه غلی یمه دغه جوینه تغییر و تبدیل کوئ. مثلا زه دا ګورئ زه اوس پیدا کوم ورته دا نه وایمه غلی یمه ستړی یمه وخت له ګریوانه رانیولی. همدا دا جوینه به کته او پورته کوئ. مثلا ګوره ما دلته دا ثبتویم چې مثلا تاسې پیدا کړه دلته ثبت کړئ. ما ثبت کړي دي. ګورئ زه مثلا دا راولم. دا چې څه نه وایمه غلی یمه ستړی یمه وخت له ګریوانه رانیولی یمه ستړی یمه. ګورئ دا خراب ده. مثلا وغواړئ بل یو پیدا کړئ، ورته دا جوینه به تغییر و تبدیل کوئ. دا چې څه نه وایمه غلی یمه ستړی یمه وخت له ګریوانه رانیولی یمه ستړی یمه. ګورئ ما ورته دا ټون پیدا کړه. څه نه وایمه غلی یمه ستړی یمه وخت له دا چې څه نه وایم او اول کې دا رقم دا چې څه نه وایمه غلی یمه ستړی یمه وخت له ګریوانه رانیولی یمه ستړی یمه وخت له ګریوانه دا به پرې اپلای کوي. دا چې څه نه وایمه دې ټون ورکولو طریقه خو مو زده کړه. ګورئ دا چې زه غواړم دا ایکو ورکړمه. څنګه کولی سو ایکو ورکو؟ ایکو لپاره هم یو سافټویر د پی ایس پي، نو هغه هم که غواړئ زه به یې تاسو ته درولېږم ټلګرام شمېره ته. مخکې چې مې وویلې پی ایس پي 480. ګورئ دا به تاسو ته دا رقم وي. دا چې څه نه وایمه غلی یمه ستړی. ګورئ دا ډېر خراب ده. نو تاسې به دلته راسئ دغه ځای کې فیډبک به انتخاب کړئ. دا ګورئ اوس یې واورئ.
دا چې سنوایم غالایم دا دیږ نه دا کمولی شي دغه ستړیم وخت لګري غواړئ ایکو یې ور زیاته کوئ دا ګورئ دا به لږ داسې زیاته کوئ دغه جو باندې به ګورئ دا 3 او 14 مې که دا هم 3 او 14 دا هم 3 او 14 دا هم 3 او 14 ګورئ دا چې سنوایم دا چې بیا ګورئ دا لږ نور هم زیاتوم دا غالایم ستړیم ګورئ بیا دا تغییر کومه همداسې وهمه تر اوسه د ایکو برابر شي تاسو په زړه باندې دا چې سنوایم غالایم ستړیم وخت لګریوان رانیوالایم ستړیم وخت لګریوان رانیوالایم ستړیم ګورئ دا چې سنوایم غالایم ستړیم وخت لګریوان رانیوالایم ستړیم وخت لګریو همداسې برابرولی شي مثلا ګورئ ما یو دانه ځان ته جوړ کړی دا رقم دا چې سنوایم ګورئ دې کې زه غواړم تغییر راولم غالایم ستړیم وخت ګورئ زه راځم بیا فیډبک ټول ته له سره دا چې سنوایم غالایم ستړیم وخت لګریوان رانیوالایم ستړیم ګورئ ما اوس یو ایکو ځان ته جوړه کړه پکې زه یې دا راولم ګورئ تاسو دا واورئ دا چې سنوایم غالایم ستړیم وخت لګریوان رانیوالایم ستړیم په دې هیله چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي راتلونکو ویډیوګانو کې به نور هم تاسو دا طریقې درښیم او زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ لایک کړئ ویډیو